چې امیر مهدي دا هندوستان کې یو مشر تیر شوی و، د هغې په زمانه کې ډېر قحط رالو. چې کله قحط رالو هغه ډېر زیات پریشانه شو. نو هغه حکم وکړو امیر مهدي چې د خزانو دروازې کولاوي کې خلکو باندې غریبانان دي د قحطون د وجې نه مري، لکه زمونږ ملک والا چې پیسې جمع کړي خو لا دره کې نه لګي. نو دغه رنګې چې کوم دی هغه هم ویلې خلکو له پیسې ورکړي، نو هغه غلې تقسیم کړي، او دغه رنګې چې کوم دی کپړې خلکو له ورکړي، پیسې نغدې خلکو له ورکړي. د دې باوجود قحط چې کوم دی او هغه وبایي مرض نه ختمېدو. امیر مهدي ډېر پریشانه شو او ډېر خفه شو چې خدای پاکه موږ صدقې هم کوو او موږ چې کوم دی او دومره د عوامو خیال هم ساتو، د دې باوجود دا قحط نه ختمېږي او دا وبایي مرضونه نه ختمېږي، دا به څه کېږي؟ ډېر پریشانه شو، تر دې پورې د هغه صحت هم خراب شو. لکه زمونږ د دې حکمرانانو چې صحتونه خراب دي، ګوره ټول اسپتال کې پراته دي. دا زمونږ حکمرانان چې وي د کرونا د دوی کرونا نشته دی، دا د دې دپاره وایي چې زمونږ کور ته مه راځئ، موږ نه څه مه غواړئ، ګورئ موږ بیماران یو. دا د دې دپاره وایي، ګینې د دوی دپاره کرونا مرونه نشته دی. او دا زمونږ دپاره وایي چې تاسو هم تنګ نه کوئ، یو روژه ده او یو بیماري ده، موږ ته چې د بیماري راونه لګوئ، بیمارانو موږ له نږدې رانه شئ. دا زمونږ نه کرکه کوي دا زمونږ حکمرانان، کله یو کس کله بل کس کله بل کس کله بل کس. هغه ډېر پریشانه شو، دروازې کولاو کړې، خلکو له ورکړو، خو خفه شو. خوراک څښاک یې بند، صحت یې کمزوری شو، د شپې چې کوم دی خوب یې خراب شو. یو ځل داسې یودو ډېر پریشان و، خادم یې سر ته ولاړو، دی خادم ته وایي چې ډېر پریشان یم، داسې څه کهاني او څه قیصه راته وکړه چې لږ خوشحاله شم. هغه ورته ویلي جي چوټا مو بڑی بات، زما خو وړه خوله ده، زما په خبرو به تاسو چېرته خوشحاله شئ. ویل نه زه خیر دی څه خبره راته وکړه چې لږ تسلي او اطمینان راته میلاو شي. هغه ورته ویلې ښه. هغه ورته قیصه دا قیصه ورته هغه بیان کړه. ویل هندوستان په ځنګلونو کې یو ځل داسې کار وشو چې د یو ګیدړې خپل بچی چې کوم دی شیر ته حواله کړو. دا قیصه ورته هغه وکړه. نو چې کله ګیدړه راله نو شیر نه چې کوم دی هغه بچی باز وړی و. نو دې ګیدړې دې شیر ته وویل چې ګوره زما د بچي حفاظت تا ونه کړو، ته خو د ملک مشر یې، ته خو حکمران یې، نو تا نه موږ او خیانت دې وکړلو او حفاظت د عوامو او د رعیت نشي کولی، زما بچی د نه چې کوم دی چا لاړو هلاک کو او ویې تښتولو په هوای کو. نو هغه شیر ورته ډېره عجیبه جمله وویله. هغه شیر ورته وویلې چې ګوره ګیدړې ببو، ما تا ته د حفاظت دعوه کړې وه او ذمهواري مې اخیستې وه، خو د زمینی مخلوق نه مې ذمهواري اخیستې وه او ستا بچی چې کوم دی آسماني مخلوق تښتولی دی او هغه زما په کنټرول کې نه دي. دا قیصه ورته چې کوم دی د بادشاه ته د خادم بیان کړه، نو هغه ډېر کمزوری و، فوراً په کټ کې را پاڅېدو او خادم ته وایي ته ډېر حکیم او د حکمت والا انسان یې، زه پوه شوم. وایي شیر چې کوم دی د آسمان والا مخلوق نه څه شی نشي اخیستی. نو پته ولګېدله موږ حکمرانانو والا ته د اسمان والا ذات طرف ته توجه پکار ده. او فوراً را پاسېدو، د شپې الله ته په زار او قطار په ژړا شو، وی یا الله زما ګناهونه معاف کړي، یا الله که زما د ګناهونو د وجې نه دا مخلوق نیولی نو یا الله زه تا ته توبه وباسمه، یا الله فلانې فلانې حق دی زما، زه به یې خلکو له ورکمه، خو زما د وجې نه چې کوم دی زما په رعیت باندې یا الله ته دا وبایي مرضونه او دا افتونه مه راوله، دا ترې لرې کا. الله رب العزت د ده په دې دعا سره او د ده په دې توبې سره الله رب العزت هغه قحطونه او هغه وبایي مرض چې کوم دی د هغه ملک نه ختم کړو. زمونږ حکمرانان که غواړي چې دا کرونا ختم شي، دا ختم شي، زمونږ داسې خلک دي. حکمران مخامخ طارق جمیل صاحب ناستو، صحیح خبرې وکړلې، او د جرنلسټو مخامخ ناستو، صحیح خبرې وکړلې، ویل د دروغو د وجې نه آفت راځي، د بېحایۍ د وجې نه راځي، د جینکو ګډولو د وجې نه راځي. هغه دې ظالمانو په معافۍ باندې مجبوره کړو، ویل تا صحیح خبره نه ده کړې. دا زمونږ حال چې موږ یو عالم صحیح خبره وکړو او هغه موږ په دې مجبوره کړو چې هغه خپلې صحیح خبرې ته غلطه ووایي، نو بیا آفتونه به ولې نه راځي؟ زمنګ د ملک نه به آفت الځي چې زمنګ حکمران طبقه لاړ شي بیت الله کې الله ته وجاړي، مسجد نبوي کې الله ته وجاړي. تاسو وګورئ په دې وخت کې جماعتونو کې چې کوم دی ایم پی ایز او ایم این ایز او گورنران وغیره بالکل جماعتونو ته نه راسي. که هغوی وایي چې خلک ډېر دي، دا د ځان له ټایم کې راشي، د شپې دې راشي او ځان له دې په جومات کې وچاړي، نه کوي داسې. کم حکمران تاسو وکتلو عزتمندو چې هغه بیان ورکړی دی چې ما دومره کرپشن کړی دی، ما دومره غلا کړې ده او ما چې کم دی زه توبه وباسل او دا زه حکومت کې واپس جمع کوم.
الټا زمونږ حکمران وای موږ له خیرات زکات راکړي که تاسو هر څنګه پیسې کړي د دې حساب کتاب به سره نه کوو. دا څومره غلطه خبره. حساب کتاب د زر خیر د دې نه کوو چې هر څنګه یې خو راولېږئ پیسې راولېږئ. نو د دې وجې نه عزتمندو توبه ویستل پکار دي. حکمران مشران چې توبه ونه باسي الله په لاندو باندې نه مهربانه کیږي. لاندې خلک چې توبه ونه باسي الله په بره باندې نه مهربانه کیږي. موږ ټول تړلي خلک یو بل سره. لاندې خلک چې توبه وکړي الله په هغوی مهرباني کوي، هغوی چې توبه وباسي الله په موږ باندې مهرباني وکړي. نو بهرحال عزتمندو ټول به انشاءالله توبه الله ته وباسو کنه انشاءالله. دا د شپې دي عزتمندو، د سلامتۍ شپې دي. الله تعالی سلامتۍ شپې ویلي دي دي کې انشاءالله الله ته وجاړو او دغه رنګ چې کم دی زمونږ حکمرانان الله ته وجاړي. الله به دا وبایي مرض زمونږ د ملک نه او د ټولې دنیا نه ختم کړي. الله دې زمونږ د دې نه حفاظت وکړي.